د نفت سنن ګور تواغان وګورا خوشتي په او سلام ګنا کمال خان وګورا د نفت سنن ګور تواغان وګورا خوشتي په او سلام ګنا کمال خان وګورا د کونړ هغه باغ سنتي پلان وګورا د سیمټو فابریکو فکر هم کړی. د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغني برادر آخوند او د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمدي ساساني سالنګونو لوی لارې ته د خپل کاري سفر په ترڅ کې د یادې لوی لارې له کاري بهیر څخه د لیدنې ترڅنګ د یادې لوی لارې د مسؤلینو او فني او تخنیکي کارکوونکو سره هم لیدنه وکړه. په دغه لیدنه کې د قراردادي شرکتونو مسؤلینو او تطبیق کوونکو ټیمونو د کار د پرمختګ او د کانکریټي طبقاتو د کار د جریان په هکله هر اړخیز معلومات وړاندې کړل. محترم الحاج ملا عبدالغني برادر له ترسره شویو چارو خوښي څرګنده کړه او د یادې پروژې مسؤلینو ته یې د دغې ملي پروژې د کار د غوره کیفیت او په ټاکلي وخت د بشپړېدو په هکله لازمې لارښوونې وکړې. دغه راز محترم ملا عبدالغني برادر آخوند د قراردادي شرکتونو مسؤلینو تطبیق کوونکو ټیمونو فني او تخنیکي کارکوونکو سره د لیدنې په ترڅ کې وویل دغه هیواد زموږ ګډ کور دی، د آبادۍ لپاره یې باید په ګډه کار وکړو او د دغه هیواد رغول زموږ ګډ مسؤلیت دی او زیاته یې کړه دا د ویاړ ځای دی چې تاسو په دغه شرایطو کې د وطن په آبادۍ کې برخه اخلئ او د هغوی هڅې یې په مادي او معنوي ډول وستایلې. دا په داسې حال کې ده چې ټولګټو وزارت د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې کار په دریو بیلابیلو برخو کې د خصوصي سکتور سره قرارداد کړی و چې دا مهال د یادې لوی لارې اړوند په شمالي او جنوبي سالنګونو کې د لسو ګالریو په شمول د یو شمېر نورو برخو د سبیس، فلتري، سی ټي بي او کانکریټي طبقو او د دوشي خینجان برخې د اسفالټ اچونې چارې په چټکۍ سره جریان لري. د دغه پروژې په هکله د سالنګونو لوی لارې د پروژې یو انجینر وایي اسمم تاج محمد است، انجینر وزارت فایدامه از ریاست مدیریت پروژه به خاطر مراقبت زمین پروژه سالنگ توظیف شدیم و هم روزه از پروژه مراقبت جدی میکنیم. الحمدلله کارهای ما بسیار به سرعت هم از نگاه کیفیت جریان داره. انجینر صاحبا شبانه همیشه کوشش میکنن که از کارهای پروژه با وخت و زمان معینش مراقبت نمایند. ټولګټو وزارت تل هڅه کوي چې د لویو لارو، سړکونو او ریل پټلۍ په رغولو سره درنو هیوادوالو او ملي سوداګرو ته بشپړې ترانسپورتي اسانتیاوې رامنځته کړي.